په بلخ ولایت کې دولتي کارکوونکو ته یو ورځنی روزنیز سیمینار ترسره شو. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د سیمینار د ترسره کولو څرنګوالی تشریح کړ او زیاته کړه چې دا پروګرام له دولتي کارکوونکو سره مرسته کوي ترڅو په اماراتي ادارو کې د کاري ظرفیت لوړونې په برخه کې لا زیات پوهاوی ترلاسه کړي. اساسات اداره او مدیریت په ارتباط باندې همدا قسم د وخت مدیریت یا همداسې تخطیط او پلانګذاري نورې داسې برنامې دي چې موږ هغه د ارتقای ظرفیت برنامه اوس د زراعت د ریاست او د هغې سره د اراضي ملګري چې دلته تاسې وینئ نو د هغه لپاره موږ ارتقای ظرفیت برنامه د 3 ورځو د خاطر نیولې ده. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د ملکي خدمتونو چارواکو دا پروګرام ارزښتناک وباله او ویل چې په اوسني حالت کې د کاري ستونزو د حل لپاره له ځانګړو لارښوونو او په اماراتي ادارو کې د غوره خدمتونو په موخه دغه ډول سیمینارونه اړین دي. امروز ما برنامه‌ای را برای انداخته ایم که در اینجا کارمندانی که نو استخدام شدن ارتقای ظرفیت ببینن که این برنامه البته بسیار موثر و فایده‌مند برای کارمندانی که نو استخدام شدن است ان شاء الله. برنامه ما برنامه ارتقای ظرفیت است و این به خاطر کارمندای خدمات ملکی گرفته شده و بدون تاثیر نیست و مثمریت و ثمریت خود در بخش کارآموزی و ارتقای ظرفیت داره. په پای کې د اماراتي ادارو رئیسانو د دې سیمینار د په لاره اچولو څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړې چې د چارواکو لخوا د قناعت وړ ځوابونه ورکړل شول.